ګوټ ته ورځي چې خلک دې نه عبرت والي او دارنګې دوباره قرآن پاک په بورو کې بند نه شي چې المارو کې جمع کېږي دوباره مرمت کېږي ځکه د دې ودرېدل نه دي پکار دا ودرېدلو چیز نه دی دا قرآن پاک نو موږ نه الله پاک د دې قیامت ورځ تپوس کوي د قرآن پاک چې تاسو دې قرآن پاک دا حالت کړی دا وګورئ چې دې پسې هر څه دي کچرې دا وګورئ چې نو خبرې ان شاء الله الله دې قدر وکړي چې دې دوره قرآن پاک سره مینه ولرله او دې مشرانو دا سوچ وکړي چې دا قرآن پاک دا وړل غواړي دا مرمت کول غواړي نو تاسو بالکل مه مایوسه کیږئ چې څومره مسلمانان دي بالکل مه مایوسه کیږئ ځکه چې تاسو سره پراته قرآن پاک هغه که په بورو کې دي هغه که په المارو کې دي نو په دغه سکرین باندې نمبر چلیږي تاسو صرف رابطه وکئ انشاءالله موږ به ورپسې درځو دا به موږ راغونډو دا به مرمت کوو او بیا به چې کوم یتیمانان دي د مدرسو کې دي هغوی ته به دا موږ حواله کوو دا قرآن پاک چې دلته کم موږ راټول کړل دا به ځان سره وړو او انشاءالله دا په ظاهره خو داسې ښکاري چې د خښولو دی یا مطلب د سبق ته ویلو نه دی خو نه